سلامونه ملګرو، امید لرم ټول بخیر د ژوند په موضوع کې به نننۍ ویډیو کې ډېر زیات عبرت دی. دا ویډیو خاص کر د هغه کسانو د پاره کم کسان چې د چا سره په تنخواه باندې کار کوي او د خپل کاروبار هیڅ سوچ نه وي. زه چې کله خپل کور ته راځم نو په یو سوزکۍ کې راتلم او د یو کس سره مخکې سیټ کې کېناستم او په لار را روانو نو دغه ډریور نه ما تپوس وکړو چې تاسو څه کار کوئ. نو هغه ډریور ما ته وی چې دا سوزکۍ چې کم دی دا گاډی چې کم دی دا زما خپل گاډی دی. دا گاډی ما په سعودي عرب کې مزدوري کړې ده او په هغه پیسو باندې ما د خپل گاډی اغستی دی ځان له. او نن سبا د پیزار یو دکان دی او په هغې کې زه کار کوم او 20,000 روپۍ ما ته هغه سیلري راکوي. او بیا چې کله ماښام زه کور ته ځم چوټي وکم نو په لاره باندې زه سوارلی هم راوخېجوم او چې کله کلي ته ځم نو 1200 روپۍ ماله خدای پاک په ماښام کې راکوي. اوس د دغه انسان د دغه سړي دا سوچ جوړ دی چې 20,000 روپۍ ما ته سیلري میلاویږي او 1,000-1,200 روپۍ زه ډیلی ګټم نو تقریبا 50-55,000 روپۍ ما ته منتلی میلاویږي او دی په هغې کې خوشحاله دی. ما ورته یوه مشوره ورکړه که پرس که ته دا خپل کار پرېږدې په تنخواه باندې چې چا سره کار کې دا کار پرېږدې او خپل فل ټایم ته د خپل ګاډي له ورکې د سحر نه واله تر ماښامه پورې ته په دې خپل ګاډي باندې مزدوري شروع کړې. په دې کې سوارلی وړه دي، په دې کې بوکین وړه دي، په دې کې د سکولونو ډیوټي کول دي. آیا دا هر څه چې ته راجمع کې نو د ورځې مینیمم 5-6 روپۍ سړی په ګاډي باندې ګټي او که نور محنت کې 8,000 روپۍ هم ترلاسه کولی شي. هغه سړي دا خبره ډېره زیاته خوښه شوه خو ریسک یې وانغستو. پرون ورسره بیا میلاو شوم، هغه ګاډي کې ورسره راغلم. هغه نه ما تپوس وکړو نو هغه ما ته وویل چې زه بالکل یریږم، زه یم که پرس که زه د خپل کار پرېږدم او بیا زما په ګاډي باندې مزدوري نه کېږي نو مطلب زه بیا ځان له بل کار ګورم. نو هغه سړي ته خو ما دا اډوایس ورکو چې ته فوراً چا سره په تنخواه کار کې دغه کار د نن نه پرېږده او انشاءالله چې زه کله هم در یادېږم بیا به ما ته دوا کوې. د ویډیو د جوړولو مقصد مې هم دا دی چې په ژوند کې ریسک اغسته چې دي دا ډېر لازم دي. خامخا به ریسک اخلي. که پرس که مونږ ریسک نه اخلو نو زمونږ په ژوند کې چرې هم کامیابي نشي راتلی. دا قصه مې دې دپاره په دې ویډیو کې وکړه دا کم سړی چې د چا سره په تنخواه باندې کار کوي دا د کمفرټ زون دی او د کمفرټ زون نه راوتل چې کم دي هغه ته ډېر زیات ګران دي. که پرس که مونږ د خپل کمفرټ زون نه لږ بهر وځو نو کامیابي به مونږ ته په اسانه باندې میلاویږي. که پرس که مونږ محنت شروع چې یو سړی د بل دپاره محنت کوي د سار نه واله تر ماښامه پورې نو یو سوچ سړی وکړي چې ځان له ولې نه کوي محنت. مونږ چې د بل دپاره محنت کوو او هغه مونږ ته تنخواه راکوي نو مونږ به ځان له کله محنت کوو. مونږ له پکار ده چې کاروبار شروع کوو، مونږ له پکار ده چې وړوکی کاروبار شروع کوو، مونږ له پکار ده چې خپل محنت کوو، مونږ له پکار ده چې چا سره په تنخواه کار نه کوو، خپل روزګار کوو او چې الله د ګاډي خاوند کړی نو کم از کم تاله پکار ده چې په خپل ګاډي باندې مزدوري وکړي. امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښه شوي وي. که پرس که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي وي نو زموږ ویډیو ورسره لایک کړئ او د مزید ویډیوز دپاره زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ.